محترم نن سبا هر یو ځوان چې هغه بلوغ ته رسیدلی وي هغه په زړه کې دا ارمان لري چې زه د داسې جنۍ سره واده وکم چې هغه زما د ژوند ښکلا وګرځېږي زما زندگی وګرځېږي. نو آیا د ځوان د واده مقصد څه وي؟ ځکه واده خو یو غټه ذمہ داري ده چې د سړي په اوږو باندې یو غټ بوج اچولی کېږي. کله چې خاوند د شرعي احکاماتو پابند وي او د واده نه پس دته د ټولو حقوقو پته وي نو هغه بیا ولې دومره ذمہ داریانې په خپل سر باندې اخلي؟ مالی اخراجات د کور د فاره وخت فارغول د زړه فکر جسمانی ستومانتیا ټول خاوند ادا کوي. د ښځې اخراجات ذمہ داری د ښځې د پاره او د بچو د پاره بهترین کور جوړول د ښځې کوتاهیانې برداشت کول د هغې د رشتہ دارانو سره حسن سلوک کول د هغې د میلمنو ښه استقبال کول مطلب دا چې د زندګۍ هر ممکن ارمان پوره کوي. نو اخر د دې هر څه بدله کې د خاوند څه مطلب وي؟ یعنی دومره اخراجات او دومره حقوق چې د ښځې ادا کوي او دومره ارمانونه او دومره خواهشات د ښځې پوره کوي نو آیا د خاوند څه مطلب وي د خپل ښځې نه؟ نو محترمو د خاوند مطلب د خپل ښځې نه هغه دا دی چې ښځه د هغه اتباع وکړي د خاوند د حقوقو خیال وساتي او د خاوند خدمت وکړي. دی وجنه خاوند ټول عمر هغه محنت وکړي مزدوري وکړي ځان د فاره پیسې جمع کړي او بیا د بهترین ښځې انتخاب وکړي دې د فاره چې ښځه زما اطاعت وکړي زما د بچو خیال وساتي او زما زندگی بهتره وګرځي.